خبر امیر خان متقی له قطر چارواکو سره د هوایي ډګرونو مدیریت په اړه غږېدلی دی. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او افغان ټوډي نیوز چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو هرکلی کوم. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امیر خان متقی په دوحه کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر عبدالرحمن ثاني سره لیدلی دي. د یاد وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر باندې لیکلي چې یا لیدنه کې د افغانستان د هوایي ډګرونو د مدیریت په قراردادونو په اړه خبرې شوې دي. هغه زیاته کړې چې دواړو لورو په هوکړه وکړه چې په دې تړاو به د لیدنې دوام ومومي. ښاغلي متقي سره په دې لیدنه کې د قانونو سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور او د اقتصاد وزیر دین محمد ګډون درلودو. دغه راز په دې لیدنه کې د پوهنې او اقتصاد ستونزو په اړه هم بحثونه شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر څو ورځې راهیسته په دوحه کې هغه پرون د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر زرنتیو مرستوي او د قطر دولت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر الوه الخاطر سره هم لیدلی دي. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې د هیواد یې چمتو دی چې په افغانستان کې تعلیمي ادارو سره مرسته وکړي او افغان زده کوونکو ته سکالرشپون ورکړي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا